अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه یې مرګرو خیر برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو په ټول ټیک ټاک یې مرګرو زم ابرار خان او تاسو ګوره ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو ان شاء الله مرګرو دا نوی ویډیو ډیر اهم ویډیو ده زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دروخه مې څنګه کول چې د فیسبوک ویډیو د فارت تھامبنیل جوړ کو یعنی په فیسبوک باندې چې پاسه په ویډیو باندې کم تصویر د پاسه لګي هغه جوړ کو صحیح شو مرګرو زه تاسو ته هم دا طریقه درخېما او که چېرته تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ نو موږ چینل سبسکرایب کړئ صحیح شو مرګرو دا طریقه تاسو درخېما مرګرو چې تاسو بیا هم که چېرته تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یاستئ نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ صحیح شو مرګرو زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ په ګنټي نشان باندې به تاسو لازمي کلیک وکړئ په حال باندې به لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو مرګرو چې تاسو وکړو نو زه تاسو اوس دروخم چې فیسبوک ویډیو لپاره یعنی تھامبنیل څنګه ول په فیسبوک باندې ویډیو باندې د پاسه انده لیکل راځي شو مرګرو البته لکه دا خو یوټیوب دی په فیسبوک ویډیو باندې داسې لیکل لکه د تصویر د پاس په تصویر لګول تھامبنیل به تاسو پیژنئ نو مرګرو د هغې لپاره تاسو څنګه چل کوئ د پلی سټور نه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ ځکه چې هغه اپلیکیشن تاسو بیا فیسبوک لپاره تھامبنیل یعنی تصویر نشئ جوړولی چې په ویډیو باندې د پاس ورولګوئ نو تاسو بلته په پلی سټور باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ خپل موبایل کې تاسو پلی سټور اوپن کړئ څنګه تاسو پلی سټور اوپن کړئ تاسو بلته سرچ کړئ پیکس آرټ صحیح مرګرو تاسو بلته سرچ کړئ پیکس آرټ نو خبرګو تاسو پیکس آرټ سرچ کړئ صحیح مرګرو پیکس آرټ په سرچ کړئ نو مرګرو پیکس آرټ سرچ کړئ دا به تاسو اول ډاونلوډ کړئ یعنی انسټایل به کړئ صحیح مرګرو نو ما انسټایل کړل تاسو لیدای شئ نو زه به اوپن کوم صحیح مرګرو زه به اوپن کوم ما انسټایل کړل نو تاسو به ډاونلوډ کړئ دا تاسو خپل موبایل کې اوپن کړئ چې چرته تاسو خپل یوټیوب ویډیو لپاره یا د فیسبوک ویډیو لپاره یعنی تھامبنیل جوړول غواړئ د پاس پیت چې کوم تصویر لیکل په ویډیو باندې لګي نو مرګرو دغه لپاره تاسو دا ضروري انسټایل تاسو ولته راشئ په پلس پر نشان باندې کلیک وکړئ د پلس ته نشان تاسو ښکاري د پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو څنګه تاسو په پلس پر نشان باندې کلیک وکړئ مرګرو تاسو بلته لاندې راشئ صحیح مرګرو تاسو څنګه دلته لاندې راشئ نو دلته تاسو ښکاري دا پیک کینوس صحیح مرګرو پر پیک کینوس باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ښکاري تاسو پر پیک کینوس باندې کلیک وکړئ یعنی په دې پیک کینوس باندې تاسو کلیک وکړئ په پیک کینوس باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو لږ انتظار به وکړئ صحیح مرګرو دا تاسو لیدای شئ لکه اوس پرې کې کم سایزونه صحیح مرګرو دا فیسبوک کور فوټو لپاره دا سایز دی صحیح مرګرو او دا وغیرہ ټویټر لکه نور سایزونه پکې دي صحیح مرګرو نو د یوټیوب او د فیسبوک د ویډیو لپاره چې کم سایز پکاري د تھامبنیل یعنی د پاس تصویر صحیح شو مرګرو دا لپاره پکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا لپاره پکاري 1212 بای 720 صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدای شئ د یوټیوب ویډیو د فیسبوک او د یوټیوب د تھامبنیل لپاره هم دا سایز پکاري مرګرو دا سایز چې تاسو څنګه سلیکټ کو تاسو بلته پر ایرو پر نشان باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو د ایرو پر نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ د غش پر نشان باندې په غش پر نشان باندې تاسو بیا دوباره کلیک وکړئ د غش پر نشان باندې تاسو دوباره کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو او دلته تاسو پر اډ امیج باندې کلیک وکړئ پر اډیټ امیج باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو پر اډیټ امیج باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو دلته پر اډ فوټو باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو پر اډ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ نو په اډ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو دلته تاسو خپل ګیلري او بیک ګراوند راوالئ مرګرو زه خپل ګیلري نه بیک ګراوند سلیکټ کوم صحیح مرګرو بیا په اډ باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ په اډ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا تصویر هم دا سنترال مرګرو که چېرته تاسو په دا په ګیلري کې دا تصویران یعنی دا دغه نه وي دا تاسو ګوګل نه په اسانه ډاونلوډ کولی شئ تاسو صرف کلر ولیکئ یعنی امیج ولیکئ دا تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ نو مرګرو دا اوس د پټۍ شکل د دغه نه جوړو صحیح مرګرو دا تاسو په خپل موبایل کې اندازه د پټۍ شکل ته جوړ کړئ صحیح مرګرو دا تاسو لیدای شئ یعنی پټۍ چې په دې باندې بیا لیکل صحیح مرګرو او دا به هم داسې برابر کړئ صحیح مرګرو دا به هم داسې ټیک کړئ دا به ور سره هم داسې برابر کړئ صحیح مرګرو دا دوه پټۍ موږ جوړې کړې صحیح مرګرو اوس په دې باندې د پاسه لیکل کوو صحیح مرګرو زه اوس دلته لیکل کوم مرګرو تاسو لیکل کوئ تاسو پر ټیکس پر آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو پر ټیکس پر آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو ټیکس پر آپشن باندې کلیک وکړئ تاسو اوس دلته لیکل وکړئ مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا ما ولیکل د فیسبوک پیج څخه د پیسو ګټلو طریقه صحیح شو مرګرو نو مرګرو تاسو لیکل وکړئ تاسو ولته راکچې لاټي نشان تاسو ښکاري تاسو بیرته په دې باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ مرګرو څنګه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا لیکل به تاسو اوس نه ښکاري ځکه چې دا سپین کلر دی دا تاسو نه ښکاري دا د کم نشان تاسو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا لیکل دي تاسو صحیح شو مرګرو دا تاسو داسې باره ویسئ مرګرو دا تاسو داسې باره ویسئ دې له رنګ ورکړئ دې لیکل چې برابر ښکاري صحیح شو مرګرو نو تاسو دلته راشئ په کلر باندې کلیک وکړئ خپل لیکل له تاسو کلر ورکړئ یعنی سور کلر ورکوي تاسو خو صحیح شو مرګرو دې نه ما کلر ورکو دا داسې برابر کړئ شو مرګرو تاسو څنګه دې برابر کړئ دا تاسو لیدای شئ چې لکه اوس زمونږ دغه باندې په پټۍ باندې صحیح لیکل راځي صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ مرګرو دا تاسو لیدای شئ چې دا موږ ولیکلو چې د فیسبوک پیج څخه پیسې ګټلو طریقه صحیح شو مرګرو نو د پټۍ لږه خوا کوم صحیح شو مرګرو دا اوس خپل تصویر رالم او د فیسبوک تصویر رالم صحیح شو
نو خبر ګور دلته اوس موږ خپل تصویر لګو کتر تاسو ور فیسبوک تصویر لګو یا خپل تصویر نو تاسو بل ته پرې اډ باندې کلیک وکړئ شو مرګ تاسو پرې اډ فوټو باندې کلیک وکړئ پرې اډ فوټو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو ور ګیلری نه خپل یو تصویر راوړئ شو مرګ دلته یو تصویر سلیکټ کړئ تاسو خپل تصویر لپاره اول بیک گراوند سلیکټ کړئ شو مرګ تاسو خپل تصویر لپاره بیک گراوند سلیکټ کړئ دلته اوس خپل تصویر راوړئ دا ما خپل تصویرونه اوس دا اوس تاسو خپل پرې اډ باندې بیا کلیک وکړئ شو مرګ تاسو پرې اډ باندې کلیک وکړئ پرې اډ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ شو مرګ نو اول به تاسو را بیک گراوند داسې برابر کړئ شو مرګ دا بیک گراوند به تاسو داسې برابر کړئ شو مرګ دا څنګه تاسو برابر کړئ دا خپل تصویر به داسې برابر کړئ شو مرګ تاسو برا تصویر داسې برابر کړئ شو دا تاسو خپل ګوت په مدد سره داسې برابر کړئ نو مرګ دا بیک گراوند وسرزه لک چې کوم څه شو مرګ دا داسې لک چې کما تاسو لیدای شئ صحیح شو مرګرو نو اوس په دې کم نا کم خالی ځګنان چې تاسو ښکاري مرګرو زه تاسو دلته اوس د فیسبوک وغیره دلته د ډکول تصویر به تاسو راولئ دلته اوس تاسو خپل ګیلري نه فیسبوک تصویر راولئ فیسبوک صحیح شو مرګرو دا دوه تصویران مر خپل ګیلري سلیکټ کړو تاسو بیا په اډ باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو دا به اوس تاسو برابر کړئ صحیح شو مرګرو دلته تاسو را فیسبوک دا تصویر تاسو ښکاري د فیسبوک دا تصویر تاسو لري برابر کړئ وسه مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا تصویرانو سماره سي برابر کړو صحیح شو مرګرو تاسو اوس دا خپل تصویر داسې را برابر کړئ صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ دا تصویرانو تاسو راسي برابر کوي یعنی چې برابر ولګي څه شو مرګرو نو مرګرو دا تاسو لیدای شئ موږ ولیکل چې فیسبوک پیج څخه پیسې څنګه ګټل کیږي مرګرو دا په دا طریقه باندې دا تاسو داسې برابر کوي مرګرو دا تاسو څنګه داسې برابر کوي دا تاسو بیا یوټیوب په ویډیو باندې لګول شي او فیسبوک په ویډیو باندې څه شو مرګرو نو دا تامل تاسو برابر کوم تاسو زر درو خو تاسو ډیر بخولې تامل په خپل موبایل کې جوړ کړئ نو تاسو صرف زر طریقه درو خو مرګرو تاسو پرې لاټۍ پرې نشان باندې کلیک وکړئ څه شو مرګرو تاسو دې لاټۍ پرې نشان باندې کلیک وکړئ څنګه تاسو لاټۍ په نشان باندې کلیک وکړئ بیا سیو پرې بٹن باندې بیا دوباره کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو په دې باندې تاسو بیا دوباره کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو پرې باندې دوباره کلیک وکړئ نو اوس دا تامل بر زمونږ ګیلري ته راشي اوس دا ګورو چې زمونږ ګیلري ته راغلی او کنه راغلی صحیح شو مرګرو نو دا تاسو لیدای شئ چې دلته زمونږ ګیلري ته راغلی مرګور دا تصویر دا تاسو کته شي چې دا زمونږ دغه ته راغلی صحیح شو مرګور یعنی دا زمونږ ګیلري ته راغلی صحیح شو مرګور نو اوس مرګور دا به د یوټیوب په ویډیو باندې څنګه لګو د فیسبوک په ویډیو باندې دا څنګه لګو نو مرګور ته چې چرته دا تاسو د فیسبوک په ویډیو باندې لګوئ نو تاسو ولته خپل موبایل کې په پلی سٹور نه تاسو سره چې دلته کریئټر سټوډیو تاسو انسټال کړئ ما بل ویډیو کې لوخ چرته تاسو نه دا تاسو انسټال کړئ صحیح شو مرګور کریئټر سټوډیو صحیح شو مرګور دا تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ صحیح شو مرګور چې دا تاسو انسټال کړئ نو انسټال وکړئ او دا تاسو خپل موبایل کې اوپن کړئ چې اوس په دا تامل لګو څنګه څه شو مرګرو دا تاسو په خپل موبایل کې دا کریئټر سټوډیو اوپن کړئ دا تاسو اوپن کړئ لګي انتظار به وته کوي شو مرګرو دا تاسو لیدای شئ دلته تاسو سره پنسل دا نشان ښکاري صحیح شو مرګرو تاسو ور دې پنسل پر نشان باندې کلیک وکړئ تاسو پر پنسل پر نشان باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو بل خپل ویډیو یو اپلوډ کړئ صحیح شو مرګرو تاسو بل خپل ویډیو راوړئ په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو را لیدای شئ نو تاسو بل ته چالو کوي مرګرو دلته تاسو ټایټل ولیکئ په دې ځای کې صحیح شو مرګرو په دې ځای کې تاسو ټایټل ولیکئ په دې ځای کې تاسو ډسکرپشن ولیکئ صحیح شو مرګرو نو بیا چې دا تصویر دا تامل په لګاو تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو امنګ چې کوم تامل یعنی تصویر جوړ کړل نو په اوس لګاو صحیح شو مرګرو نو دلته دا تصویر موږ جوړ کړو صحیح شو مرګرو دا په موږ اوس لګاو صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا تاسو دا کوي تاسو بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ یعنی تاسو بیا کلیک کوئ نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دا تاسو لیدای شئ لږ انتظار به وکړئ مرګرو دا تاسو لیدای شئ زموږ په ویډیو باندې یعنی تامل ولګي دا تاسو لیدای شئ څنګه برابر یعنی صفاف ولګي صحیح شو مرګرو په دا طریقه باندې تاسو جوړ کړئ بیا فور ولګوي صحیح شو مرګرو نو ست ته خیمه چې په یوټیوب ویډیو باندې څنګه ور لګوي د یوټیوب ویډیو باندې تاسو ور لګوي تاسو په موبایل کې تاسو وایټ سټوډیو سره انسټال کړئ یعنی تاسو به وایټ سټوډیو وي دا اوس تاسو یوټیوب سټوډیو په خپل موبایل کې اوپن کړئ شو مرګرو دا تاسو په خپل موبایل کې څنګه اوپن کړئ تاسو پرې باندې کلیک وکړئ شو مرګرو مرګرو تاسو په خپل موبایل کې څنګه وایټ سټوډیو اوپن کړئ تاسو پرې دا درې قانون باندې کلیک وکړئ شو مرګرو پرې باندې تاسو کلیک وکړئ پرې ویډیو باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو په خپل موبایل کې دا پرې ویډیو آپشن باندې کلیک وکړئ خبرګو تاسو زموږ ویډیو پرې باندې تامل لګیدل تاسو پرې باندې کلیک وکړئ خو تاسو صرف درخېمه چې تاسو څنګه کولای شئ هغه تامل پرې خپل ویډیو باندې ورولګوي شو مرګرو نو تاسو پرې ویډیو باندې یو فیر کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پرې ویډیو باندې کلیک وکړئ پرې باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو پرې ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ مرګرو تاسو پرې ویډیو باندې کلیک وکړئ تل تاسو سره پنسل دا نشان ښکاري تاسو ورې پنسل پرې نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو دې پنسل پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو لږ انتظار به وکړئ چې پنسل پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ دلته بیا پنسل پر نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو دې پنسل پر نشان باندې تاسو بیا کلیک وکړئ او بیا دلته تاسو لکه دا موږ چینج کوو ځکه چې ما په لګولې اوس تاسو صرف طریقه درخم تاسو دلته پر چینج باندې کلیک وکړئ مرګرو تاسو دلته پر چینج باندې کلیک وکړئ تاسو دلته موږ چې کوم یو تصویر جوړ کړو نو تاسو خپل ګیلري نه راوالئ شو مرګرو دا تقریبا موږ دا تصویر جوړ کړل تاسو لیدای شئ هغه موږ چې کم تامل جوړ کړل
دا به سلیکټ کوم صحیح شمار کړو او تاسو پر سلیکټ پر بٹن باندې پر سلیکټ پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شمار کړو پر سلیکټ پر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ سلیکټ پر آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته ما درخو چې لکه اول موږ په فیسبوک باندې ورولګاو او بیا په یوټیوب باندې هم اوس ورکړو صحیح شمار کړو نو څنګه تاسو د سیو په بٹن باندې کلیک وکړئ نو تاسو بلا دا ولګي صحیح شمار کړو تاسو سیو په بٹن باندې کلیک وکړئ نو زموږ دا تامل فور ولګي نو مرګو څه په ځکه نه لګم ځکه چې باندې ما یو فر لګول او دا بدل دي صحیح شمار کړو ما صرف تاسو ته طریقه دروخه ما تاسو نن په نننۍ ویډیو کې دروخو چې لکه په یوټیوب په فیسبوک په ویډیو باندې څنګه تامل لاګي تامل اول جوړیږي څنګه بیا یوټیوب په ویډیو باندې څنګه لاګي بیا فیسبوک په ویډیو باندې څنګه لاګي صحیح شمار کړو نو تقریبا دا ټول طریقه ما تاسو ته دروخه مرګو که چېرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ ګنټی نشان باندې لازمي کلیک وکړئ مرګو که بیا هم تاسو ذهن کې مطابق څه سوال وي تاسو زموږ نه کولی شئ ان شاء الله مرګو بل ویډیو کې ملاوي کو د الله فامان